Hello everyone and good morning. I hope you are fine and doing well everyone. Learn two principles in life. First of all, find in yourself, in your mind, we're feeling for the world, we're feeling for the society, we're feeling for the humanity, we're feeling for each other. Second, find out and find that and feel in yourself that you're a citizen of the world. Allah subhanahu wa ta'ala treated everyone equal. No one is better than other. Everyone is equal. What does mean that? It's alright someone is slim, someone is fat, someone is ill, someone is disabled, someone is blind, someone is dumb. That doesn't matter. Matter is what? Humanity. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, if you kill one human being in the world, it means like you kill whole humanity. We have to feel that what is good for our society, what is good for people, what is good for our nation, and what is good for the world. Whenever we feel that, then we will have a peaceful life and we will have a stable world. I can understand that nowadays politicians are fighting and creating problems. Instead of that, they should become the trouble shooter, but they are actually becoming the trouble creator. That's not allowed in Islam, that's awful in Islam. We have to find in ourselves, we have to find it in our mind, we have to work for our humanity and for our brothers and sisters. That's alright, someone choose one way and someone choose another way. No one should be having the same faith in the same willingness in the same thing which we are actually demanding for, because everyone is different. Allah subhanahu wa ta'ala created everyone equal, but they are unique. No one is like other. It's fine. We have to have and find the goodness for the humanity. درنو محترم ولیدونکو، الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړي دي د پاره چې څنګه موږ کولای شو د خپل ټولنې د پاره، د خپل هیواد د پاره، د خپل خلکو د پاره، د انسانیت د پاره، د خپل مذهب د پاره ښه کولای شو. هغه ښه چې داسې نه د بل چا پکې تاواني، بل چا ته ضرر ورسوي. موږ او تاسو باید دغه فکر د ځان سره پیدا کړو چې څنګه موږ د خپل هیواد سره، د خپل خلکو سره، د خپل ټولنې سره او د نړۍ سره او د انسانیت سره مینه کولای شو. هر کله چې موږ او تاسو دا په خپل ځانونو کې پیدا کړله، ورسره هغه څخه به موږ یو ښایسته، آرام، سوکاله افغانستان او ژوند ولرو. تر څو پورې چې موږ او تاسو په ځانونو کې تغیر نه راوستلی او موږ او تاسو د خپل هیواد لپاره کار نه کړی، هېڅکله دا وطن نه جوړېږي او هېڅکله موږ او تاسو د ثبات ولوري ته نه سو تللی. ژوند کې مشکلات شته، دا صحیح ده، دا منم، خو انسانیت کې باید مشکل پیدا نه کړو. په انسانیت کې باید موږ او تاسو د بل سره مینه وکړو، محبت وکړو. کله چې موږ او تاسو مینه او محبت وکړللی، یو انسان د بل انسان سره هر څه سمیږي او سمې خواته روانېږي. الله جل جلاله موږ او تاسو د دې لپاره پیدا کړي چې یو د بل سره مینه وکړو. الله جل جلاله موږ او تاسو د دې لپاره نه پیدا کړي چې یو د بل سره نفرت وکړو. هر هغه څوک چې نفرت کوي، هر هغه څوک چې تبرکه اچي په انسانانو کې، په افغانانو کې، هغه د الله جل جلاله دشمن دی او زموږ او تاسو دشمن دی. موږ او تاسو ټول سره ورونه یو، موږ تاسو ټول سره ورونه او خوندې یو، موږ تاسو ټول انسانان یو، موږ تاسو ټول بشر یو. راځي دې لپاره کار وکړو چې څنګه موږ او تاسو یو ښه سوکاله افغانستان، یو ښه سوکاله ژوند درلودلی سو، او موږ او تاسو باید د دې په عوض باندې چې یو چا تخریب کوو د هغه صفت پیدا کړو. هیڅوک د هیچ حق نه خوري. هر چاته چې الله جل جلاله په خپل اکاونټ کې هر څه مشخص کړي او ټاکلي، هغه ورته رسېږي. الله جل جلاله چې انسان پیدا کړی دی، دا وعده ورسره کړې ده چې زه تا ته رزق درکوم. تاسې به تر اوسه پورې څوک نه ویلي چې د لوږې او تندې او د ځای د نشتون څخه وژل سوي یا مړ سوي. نو دا په دې معنا باندې ده چې الله جل جلاله هر انسان سره مینه کوي. موږ تاسو د الله جل جلاله بندګان یو، باید د هر انسان سره مینه ولرو. مننه.